پاکستان څنګه طالبانو غار کړو. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه 83 سلنه زیات شوي دي. د پاکستان د سولې مطالعاتو د انسټیټیوټ موندنې ښایي چې په دې هیواد کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تروریستي بریدونو شمېر 83 سلنه زیات شوی دی. د ډان ورځ پاڼې له راپور سره سم په دې بریدونو کې د 2021 له اګست څخه د 2023 تر اپریل پورې د 21 میاشتې په موده کې د وژل شوو افرادو شمېر د 13 کلونو د همدې مودې په پرتله 138 سلنه زیاتوالی ښیي. دا راپورونه په تازه توګه د افغانستان لید او د پاکستان د پالیسي انتخابونو په عنوان سره خپور شوی دی. همداراز په دې راپور کې ویل شوي دي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د تاوتریخوالي له اړخه د افغانستان له وضعیت څخه په زیاته کچه اغېزمن دي. د 21 میاشتو پر مهال په دې ځایونو کې په ترتیب سره د بریدونو شمېر 92 او 80 سلنه زیات شوي دي. بل لور ته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې د 2022 تر اګست وړاندې د 21 میاشتو سره په پرتله د بریدونو شمېر په نسبي توګه کم شوی و. دا راپور خبرداری ورکوي چې د تروریزم نوې څپې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو بلوچستان او سند کې د پاکستان امنیتي ننګونې زیاتوي او همداراز د دیني بنسټپالنې او راډیکالیزم د ودې لامل کیږي. د سولیزو مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي دي د ناامنۍ، اورپکۍ او تاوتریخوالي داسې چاپیریال په اوږد مهال کې کولی شي د سیاسي او اقتصادي ثبات په وړاندې یو جدي ګواښ وي. په دې وروستیو کې له توریزم سره د مبارزې مرکز او په ویسټ پوینټ کې د امریکا په نظامي اکاډمۍ کې علمي موسسې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په خپلې یوې خپرې شوې مقالې کې ویلي دي چې دا ډله د افغانستان د طالبانو لار تعقیبوي. د مقالې په لومړۍ برخه کې پر دې خبرې شوې دي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو رسیدل د پاکستاني طالبانو لپاره څه پیغام لري. د مقالې لیکونکو ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر بریالیتوب وروسته پاکستاني طالبانو پرمختللې وسلې ترلاسه کړي دي او خپل جنګیالي له افغانستانه پاکستان ته انتقال کړي دي او اوس یې پام د پاکستان د دولت پر خلاف جنګ ته دی. پاکستاني چارواکي هم وایي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بریدونو شمېر زیات شوی دی. خو په افغانستان کې طالبان د پاکستاني چارواکو اداره دوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستاني دولت د دې ډلې په منځګړیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړې، خو ظاهراً د خبرو کومه پایله نه ده ورکړې.